که ته د جنت دپاره الله پیدا کړی که نه او په تقدیر کې د جنتي نو بیا ستا د اوږد ژوند او دا ښایسته عمل ستا دپاره خیر دی مرګ مه غواړه وی پیغمبر صلی الله وسلم موږ ته نصیحت وکړو او دا زړونه یې راله نرم کړو دا زړونه یې وایي زموږ نرم کړو د نصیحتونه وعظونه این دی دپاره چې زړونه ورسره څه شي زړونه نرم شي فبکى سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په ژړا شو زړه یې دومره نرم شو چې فاکثر البکا سم په ژړا شو سم یې وژړل وي یا لیتني متو یا الله چې ارمان چې زه مړ وی ارمان چې زه مړ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا سعد اعندي تتمنى الموت زما په خوا کې څه د مرګ ارمان کې فردد ذلك 3 مرات درې پیرې ده د دې څه مطلب دی چې زما په خوا کې د مرګ ارمان کې دا جواب ده بارک الله فیک یعنی ما تاسو منع کړي چې د مرګ ارمان مه کوئ ته زما په خوا کې بیا هم لګئ د مرګ ارمان کې یا سعد ان كنت خلقت للجنه که ته د جنت دپاره الله پیدا کړی که نه او په تقدیر کې د جنتي فما طال عمرك وحسن من عملك فهو خير لك نو بیا ستا د اوږد ژوند او دا ښایسته عمل ستا دپاره خیر دی مرګ مه غواړه دا حدیث امام احمد راوړی د دې نو دا مسله ثابته شوه چې د مؤمن دپاره په اوږد ژوند کې خیر دی ځکه چې ژوند به اوږد شي نو څه به وکړي نیک اعمال به وکړي الله ته به واپس شي د الله بندګي به وکړي